پکتیا ولایت یو شمېر دیني عالمانو، ځوانانو، ټولنیزو فعالانو، مخورو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ، څو په هیواد کې د روژې مبارکې میاشتې په درناوي او کرونا وایرس سره د مبارزې په موخه ژر تر ژره اوربند وکړي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړی او سیاسي فعال سید جمال الدین آصف خیل وایي چې روانه جګړه دې ژر تر ژره د امریکا متحده ایالتونو، طالبانو او افغان حکومت لخوا ودرول شي. ښاغلی آصف خیل همدارنګه ټینګار کوي چې د جګړې ښکېلې خواوې دې د کرونا ناروغۍ او د روژې مبارکه میاشتې ته د درناوي لپاره ژر تر ژره اوربند وکړي. په هیواد کې کرونا یو لوی کړکېچ او ناورین رامنځته کړی ده. مونږ په طالبانو باندې، په افغان حکومت او همدارنګه په امریکای متحده ایالاتو باندې غږ کوو چې زر تر زره د کرونا په درناوي او همدارنګه د روژې په احترام د جګړه ودروي. د یادې غونډې ګډونوال همدارنګه د طالبانو اسلامي تحریک څخه غوښتنه کوي څو د کرونا ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره اوربند وکړي، څو په ګډه له دې ناروغۍ سره مبارزه وشي. موږ ولسونه واقعا چې ډېر اندېښمن یو کومه پرېکړه چې طالبانو کړې وه د خپل ځان سره چې کله دغه د کرونا مرض زیات او یا وبا په نوم باندې، نو موږ په خپل جنګ ته دفاع ټکی کېږدو او دایمي اوربند به وکړو. خو بدبختانه چې هغو په خپله وعدو باندې ونه درېدل. هیله مو دا ده چې خپله وعده عملي کړي. اخوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي د بین الافغاني خبرو پر پیل د ټینګار ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د راوستلو غوښتنه کوي او له ښکېلې خواوو غواړي څو سوله وکړي. د ټولو ولسونو، د ټولو قومونو، د ټول افغانستان، د ټولې دنیا، که کفري نړۍ ده که اسلامي نړۍ ده، سولې غوښتونکي دي. او موږ د دواړو ښکېلو ډلو نه دا هیله ده د الله په خاطر، د روژې په خاطر چې سوله د ټولې دنیا کې خیر ده، او خصوصا د دواړو ښکېلو ډلو نه مو دا خواهش دی چې سوله وکړي، نرمښت وښیي. په ورته حال کې د پکتیا ولایت اوسیدونکي همدارنګه د سولې په بهیر کې د ځوانانو او نوي نسل استازو پر ګډون او مشارکت ټینګار کوي او له حکومت څخه غواړي څو د سولې په بهیر کې ځوانانو ته ونډه ورکړي. په هغه سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د کورونا پیښې زیاتې دي، که چیرته اوربند ونشي او د کورونا په وړاندې په ګډه مبارزه ونشي، نو لرې نه ده چې په زرګونو خلک به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. موږ د پکتیا ولایت ځوانان د هېواد نورو ځوانانو او نوي نسل استازو ترڅنګ د سولې په بهیر کې د ځوانانو په ګډون د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ تر دریځ ملاتړ کوو او له افغان دولت، نړیوالې ټولنې او طالبانو غوښتنه ده څو ځوانانو ته د اغیزمن قشر په توګه د سولې په خبرو او مذاکراتو کې د رول ترڅنګ د مخامخ څارنې مسؤلیت ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ ملاتړي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې غونډې ترسره کړي او د جګړې له ښکېلې خواوو یې غوښتنه کړې څو ژر تر ژره اوربند وکړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي.